له کور او کلي لرې یتیم او بې سرپرسته ماشومان، هغه چې د ښې راتلونکي په موخه په دې روزنتون کې د ژوند شپې او ورځې تېروي. دې ماشومانو ته د عصري او دیني زده کړو، خوراک او پوښاک سربیره د ژوند کولو ټولې اړتیاوې برابرې دي. عصري علوم تر 12 صنفه پورې، همداشان دیني علوم چې تقریبي مضامین دي، دا په پام کې ورته نیول سوي دي او دوی لپاره سهولیات دا دي چې دوی غذا، لباس او د دوی دوا، نور کوم د ژوند سهولات چې ضرورت دي او ضرورت ورته پیښیږي دوی لپاره دلته مهیا سوي دي او دوی لپاره د هر څه دولت له خوا نه برابریږي او دوی داسې یو څه نه لري چې هغه شخصي د دوی په غاړه باندې واچول سي، دوی باندې بوج سي. دوی د ژوند کوم ضرورت چې دي هغه سهولتونه دلته ورته موجود دي. د روزنتون امیر په خپلو خبرو کې وړاندې وایي د یتیمانو په جذب کې له چا سره هیڅ ډول توپیري چلند نه کیږي او هم له اړوندو بنسټونو څخه د همکارۍ غوښتنه کوي. او داسې ماشومان دلته راوستل سوي دي چې هغه یقینا مستحق ماشومان دي. نو هیله مو د دوی ټول نه دا ده چې دوی لپاره په هر اړخ کې باید زمینه برابره سي، سهولتونه برابر سي، ځکه دا یتیمان دي او په دې کې یوه یادونه دا کوم چې په دې کې مختلف یتیمان دي. په دې کې دا نه دي نظر کې نه دي نیول سوي چې په دې کې تیر جمهوریت دی کوم سربازانو یا څوک په دې کې تلف سوي وو تیر نظام کې دي، هغو ماشومان دلته شته. په دې کې د مجاهدینو شهیدانو یتیمان شته. په دې کې هغه ماشومان شته چې خپل والدین یې په طبیعي پیښو کې له لاسه ورکړي. یتیم ماشومان دلته له ژوند خوښ دي او د پردیتوب حس نه کوي. وایي ژوند مو ښه تېرېږي او ټولو غوښتنو ته مو په اړونده برخه کې پر وخت رسېدنه کیږي. موږ کور سرپرست نه لرو، بس دلته ښه مړۍ، ښه درسونه، موږ خپل همزولو سره ښه چلند کوو، استادان موږ سره ښه دي او مدیران موږ سره ښه چلند کوي. او دا اتاقونه ډېر ګرم دي. موږ پلار شهید شوی، مخکې ما نس کولی چې زده کړې وکړم. اوس شکر الحمدلله چې دلته امارت لخوا موږ ته عجیب پیدا سوی، ښه ګرم اتاقونه دي او درسونه ویلی سو. ادارې کارمندان هم ډېر ښه چلند را سره کوي. دا روزنتون د پکتیا کار او ټولنیزو چارو ریاست په اډانه کې فعالیت کوي چې اوس مهال د 100 تنو یتیمو او بې سرپرسته ماشومانو کوربه دی.